چې نه تربور نه دښمني وي او نه شور پکې وي، چې نه تربور نه دښمني وي او نه شور پکې وي، اب څه ژوند وي چې نه ګواښ وي او نه پیغور پکې وي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ډېرو معززو قدرمنو مشرانو مشایخو علماء کرامو روحانینو او ځوانانو، دا هر څه له مخه درته د انسانیت او د بشریت د ستر لارښود جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیمه تلپاتې او نه هېرېدونکو تحفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د قدرمنو وخت هم اخر دی او تاسو به هم ستړي، موږ سره مېلمانه هم ستړي دي. مخکې له دې چې تاسو سره یې وړوکی غزل ګوټی شریکوو او ما دلته چې مشاعرې نه کم حیز واخیستو، نو زه خپل قدرمن مشر پروفیسر ډاکټر عباسي یوسفزی چې د دې پېښور نه کوم ملګري راغلي دي، او زه فکر کوم د لر او د بر پروفیسر صاحب شاکر د لر او د بر مسله حل شوې ده. لر بر موږ نور نه یو، څوک د پېښور یو، څوک د نګران یو، څوک د کابل. دا لرې پکې او بر پکې بس څوک د پېښور دی. باور کوي پروفیسر صاحب د اقبال شاکر ډاکټر صاحب دا نور برګري چې پېښور نه راغلي دوی 3 ساعته مزل کړی، لا به یې څلور ساعته وي. او که تاسو باور کوئ دلته رئیس صاحب هم ډېر دغه کړم کاش کړم ما 14 ساعته مزل کړی دی. نو باید چې ما ته وویل شي چې لرې کې برې دا 2 ساعتونه دغه ځای ته راغلي. بس مسله د دې ځای حال ده، څوک د پېښور نه راغلي، څوک د کابل، څوک د کونړ. قدرمنو دغه دوستانو چې د پېښور نه راغلي دي یا په اصطلاح د ملکڼ نه راغلي دي، سوات نه راغلي دي، د کوواټ نه راغلي دي، البته دومره به ووایو چې په کنډو اخوا دي او خپل لوی کور ته راغلي دي. هرکلی ورته د خپلو دوستانو ملګرو له طرفه چې موږ سره ځوان ملګری قلاتوال صاحب دی، ننګ قلاتوال او ډاکټر صاحب دراني دا ملګري موږ سره راغلي دي. له کابل نه راسره رابدرګو، موږ له خوست تر دغه ځای پورې راغلي یو. د دې سره سره چې پټه د نه وي چې کومه شکرانه موږ تاسو ته یا ملګرو ته درکړله، نو دا د هیواد د داخله چارو د چارسنبالي او ځوان وزیر خلیفه سراج الدین حقاري له طرفه تاسو ته درکړلی شولې. کرامات او سلامونه هم ټولو دوستانو ته، او خاص کر کوم ملګري چې د پولې ناغې غاړه راغلي دي، ویل چې زما احترامات او سلامونه دغه دوستانو ته کېږده. زه باید د سره لاړ وې، خو بس داسې دي چې دا خلک بل ته رانشي او زما حالت دلته تیز دي. نو پټه د نه وي چې د هیواد د داخله چارو چارسنبالی وزیر سره د دې چې په هیوادنیو چارو باندې بوخت دی، نو د خپل لرغوني فرهنګ او د خپل لرغوني ادب نه بیا هم بېخبره نه دی. خو ودانې ورته وایو، یو وړوکی غوندې غزل در سره شریکوم او د کوزه نه چې کوم ملګري راغلي د پېښور نه، هغې ته 3 بیته شعر دی، البته خپل ملي دی صداقته. پروفیسر صاحب موږ هر وخت ستا پر قاتل نظر تیریږو، موږ هر وخت ستا پر قاتل نظر تیریږو، ستا د نظر تیرې چړې دي چیرې پڅې نه شي چې ته راتلې موږ به په لاره کې پرش کړي وخو، چې ته راتلې موږ به په لاره کې پرش کړي وخو. اشنا باڼه ملک شډل دي پښې دې غوڅې نه شي، اشنا باڼه ملک شډل دي پښې دې غوڅې نه شي. غزل و یو ځل مې مخکې ویلی و، وخت مو نه اخلمه. ډاکټر صاحب اقبال شاکر چې نه تربور نه دښمني وي او نه شور پکې وي، چې نه تربور نه دښمني وي او نه شور پکې وي، اب څه ژوند وي چې نه ګواښ وي او نه پیغور پکې وي. دلته طالب جان طالب هم راغلی دی او دا د وخت ځوان شاعر دی او ډېر انځورګر شاعر دی.
چې نه تربور نه دښمني وي او نه شور پکې وي اب څه ژوند وي چې نه ګواښ وي او نه پیغور پکې وي چې ډک بلابند له ګردنۍ نه دې اوږې درنې وي یو تور ټوپک دې وي په لاس کې سر ته لور پکې وي چې ډک بلابند له ګردنۍ نه دې اوږې درنې وي یو تور ټوپک دې وي په لاس کې سر ته لور پکې وي چې د څلور ورونه خلیج کې وي سبزیه صاحب چې د څلور ورونه خلیج کې وي او جیب دې ډک وي حجره دې ډکه له یارانو ټنګ ټکور پکې وي چې د څلور ورونه خلیج کې وي او جیب دې ډک وي حجره دې ډکه له یارانو ټنګ ټکور پکې وي یو غزلیز ماښام رئیس صاحب ساجد یو غزلیز ماښام او ښه د چراغان شپه وي چې شمدم وي چلمان هم درې څلور پکې وي یو غزلیز ماښام او ښه د چراغان شپه وي چې شمدم وي چلمان هم درې څلور پکې وي خوب مې لیده چې یوه بلا ډېرې بلاوې وخوري خوب مې لیده چې یوه بلا ډېرې بلاوې وخوري داسې بلا وي چې د هرې بلا زور پکې وي خوب مې لیده چې یوه بلا ډېرې بلاوې وخوري داسې بلا وي چې د هرې بلا زور پکې وي اوې د مرستې لاس د نړیوالو زموږ هر لوري ته د مرستې لاس د نړیوالو زموږ هر لوري ته د هر لستوړي ته چې ګورم نو منګور پکې وي د مرستې لاس د نړیوالو زموږ هر لوري ته د هر لستوړي ته چې ګورم نو منګور پکې وي منو چې ډېر به وي زموږ د خوشحالو قاتلان منو چې ډېر به وي زموږ د خوشحالو قاتلان چې څومره ډېر وي نو یو کس به د لاهور پکې وي چې څومره ډېر وي یو کس به د لاهور پکې وي موږ د کلتور د رئیس ځوان رئیس نه په ډېره مننه چې هغه دغه پروګرام جوړ کړی و د هغه د زړه له کومې مننه کوو چا چې کتاب چاپ کړی دی صافي صاحب یعنې د خپرندویه ټولنې شهباز خپرندویه ټولنې د هغه نه هم ډېره مننه کوو خو دا هم ترې مننه کوو چې ما ته خپل کتاب تر اوسه پر یوه کاپي هم نه ده رسېدلی دا هم کور وطن ډېره مننه تر بیا لیدو ښې چارې تراب صاحب بیا هم راځي دغه د جرمني نه چا تراب صاحب لپاره دا کتاب ډالۍ رالیږلې د عمر پاڅون لخوا دغه ملګری به تراب صاحب ته تراب صاحب به بیا هم راځي ځکه اوس